ولسمشر غني وایي په تېرو 18 کلونو کې موږ وارداتي هیواد وو، اوس په صادراتي بدلیږو. ولسمشر محمد اشرف غني پرون ورځ د حیراتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزې محمولې د لیږد د نمانځنې په مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. په دغو مراسمو کې چې په سلام خان ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو او یو شمېر لوړپوړو دولتي مقاماتو حضور درلود. ولسمشر وویل نن له وارداتي څخه پر صادراتي هیواد د افغانستان د تحول بهیر د پیل مبارکي درته وایم. 18 کاله مو یوازې واردات کول، پرته له دې چې د صادراتو لپاره یو واضح طرحه ولرو او دا د منلو نه وه. ولسمشر زیاته کړله دا یو بنسټیز بدلون دی په ځانګړي ډول زموږ کروندګرو او معدنکارانو ته چې وتوانېدل د تالک ډبره صادره کړي. دولت په یوازې سر د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دغه کار نشي کولی. ولسمشر وویل د چلغوزو ځنګل ملي پانګه ده چې ګټه یې د هیوادوالو جیبونو ته ځي. له دې وروسته تالک او جلغوزه نه قاچاق کیږي، ځکه اوس بڼوال باوري دي چې محصولات یې له هیواده بهر صادریږي. دا ښه پیل دی، اما بسنه نه کوي. د هیواد ولسمشر څرګنده کړه اوس د هیواد کرنه اقتصاد محور کیږي. په دې معنا هغه څه تولیدوو چې بازار ولري او دغه کار د سترې کارموندنې لامل ګرځي. هغه زیاته کړله زموږ راتلونکی یو ترانزیټي هیواد دی او زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې میلیونونه ټنه د افغانستان تولیدات منځني ختیځ ته ورسیږي. ولسمشر غني څرګنده کړله زموږ ګمرکونه اصلاحاتو ته اړتیا لري. زموږ عواید او مصارف باید بیلانس ولري. موږ هغه هیواد وو چې ټول لګښت مو له بهرنیو مرستو تامینېدو. په دې ځای کې د لیدلوري تغییر ته اړتیا ده. د هیواد ولسمشر وویل تحول پیل شوی، خو کافي نه ده. باید افغانستان د ځان لپاره هدف وټاکي او په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس تغییر ومومي. باید په 10 کالو کې زموږ صادرات د وارداتو په پرتله 5 چنده شي. هغه د خپلو خبرو په پای کې وویل هغه ډول چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو زموږ د ازادۍ اتلان دي، زموږ خصوصي سکتور کروندګر او صنعتکاران د افغانستان د انکشاف اتلان دي.